او شهریار افریدی صاحب کله به کاروائی کې دا زمونږ आवाज دی ورته ورسي دی وجه نه مونږ دا وایو د حق په وینا کې مونږ د هیچا پروا نه ساتو تاسو ټول مجرمان تاسو نه به الله تپوس کوي د الله د کور تحفظ وکړي او دا چې کم بدمعشان دي دا بدمعشان کینوي په قلار مونږ وزیر اعلی صاحب ته دا وایو چې وزیر اعلی صاحب په منظر باندې د اکشن واخسته او کال نه زیات شو د الله په کور باندې چې اکشن وانه خسته د مولانا صاحب چې کمرور دی مولانا فضل الرحمن لطف الرحمن صاحب هغه ته مې ویل چې ستا د پارټۍ کسان پکې ملوث دي مولانا صاحب پرون او بل پرون نه د یو واقع راغه په کرک کې او زموږ وزیر اعلی صاحب په اکشن واخست مونږ ډېر افسوس سره وایو چې په کرک کې یو منظر ته نقصان ورسېد او وزیر اعلی صاحب په هغې باندې اکشن واخست ټیک ده د وزیر اعلی دی د صوبې دا به په هر خبره اکشن اخلي که په دې صوبه کې مسلمانان دي او که غیر مسلم دي د ټولو تحفظ د ګورنمنټ ذمواري ده چې ورکوي وي خو مونږ دا وایو چې د نن نه یو کال مخکې دا کرک خو لا اخوا دی او د دې کرک نه دې خوا نږدې په دې کوهاټ کې زمونږ د اهل حدیثو یو مسجد شرپسندو بدبختو بدماشانو او په سپینه جامه کې د دین ډاکوانو هغوی پې حمله وکړله شرپسند کسانې د ځان سره راواخسته او هغه مسجد هغه سریه یې ووړله هغه پیلرې چې کومې ولاړې وې هغې وغورځولې او په هغه وخت کې هم مونږ په مختلفو طریقو باندې خپل احتجاج ریکارډ کړو زموږ ملګري امن پسند دي قانون مونږ په لاس کې نه دی اخیستی که نه مونږ په خپل هم تپوس کولی شو بعضې ملګرو کولی شو خو مونږ منې کړی دي او هغوی په هغه ټایم کې هم صبر کړی وروسته مونږ بار بار د مختلفو افسرانو سره دې باره کې ملاقاتونه وکړه چې دا بدماشان دا چې د الله رب العالمین په کور راغه دا ستاسو ذمہ داری ده چې دا بدماشان تاسو کنټرول کړئ د دې نه تپوس وکړئ دې له سزا ورکړئ د دې سرپرستي کومو شرپسندو کړې ده هغه کسان تاسو راونیسئ په هغه وخت کې چې کوم افسرانو هغوی سره موږ ملاقاتونه وکړو همدا به ویلې بس هفته صبر وکړئ 10 ورځې صبر وکړئ 20 ورځې صبر وکړئ او بس موږ به روغه به وکړو صلح به وکړو بیا به پوره من طریقه باندې دا کار وکړو ټیک ده ټیک په صوبایي اسمبلی کې ما خپله د ضیاالله بنګش صاحب سره چې دغه حلقه ده هغې کې ورسره ما ملاقات وکړو خبره مې ورسره وکړه د مولانا صاحب چې کوم ورور دی مولانا فضل الرحمن لطف الرحمن صاحب هغه ته مې ویلي چې ستا د پارټۍ کسان پکې ملوث دي مولانا صاحب تاسو خو ځان ته د دین ټیکهداران وایئ که نه دا خو ډېر لوی داغ در باندې ولګېده په دې سپینه لمن باندې دا کسان نشي کنټرول جی بالکل موږ به تحقیق وکړو زه به معلومات وکړو زموږ کسان خو دا کار نه کوي مل موږ هم په دې به خوشحاله شو چې ستاسو کسان داسې کار نه کوي تر ننه پورې او په هغه ورځ باندې ما د وزیر اعلی سره د ملاقات کوشش وکړو خو په هغه ورځ په صوبایي اسمبلی کې دغه د سینټ الیکشن روانو او ډېر لوی غوبل او سیکیورټي هم ډېره زیاته وه صحافیان هم ډېر زیات وزیر اعلی هغوی سره په انټرویو کې مصروف و مال که دې وخت کې ورسره زه خبره وم کم او که په دې روانه کې مو سره وکړم د ده توجه نشته دا اوس په بل طرف کې مصروف دی دوی ته نن خپل کار پروت دی نو موږ وزیر اعلی صاحب ته دا وایو چې وزیر اعلی صاحب په منظر باندې د اکشن واخسته او کال نه زیات شو د الله په کور باندې چې اکشن وانه خسته وفاقي وزیر چې د قومي اسمبلی د ټیکټ نه منتخب شوی دی د همدغه کوهاټ نه شهریار افریدي صاحب هغه سره زموږ ملګري میلاو شو ملاقات یې ورسره وکړو د وفد په شکل کې هغه موی بالکل زه په دې باندې کاروایي کوم او شهریار افریدي صاحب کله به ته کاروایي کې دا زموږ اواز دی ورته ورسي دی وجه نه مونږ دا وایو د حق په وینا کې مونږ د هیچا پروا نه ساتو تاسو ټول مجرمان تاسو نه به الله تپوس کوي د الله د دې کور تحفظ وکړي او دا چې کم بدماشان دي دا بدماشان کینوي په قلاره دی وجه نه الحمدلله مونږ همیشه د حق ملګرتیا کړې ده چې په چا کې هم غلطي لیدلې ده د هغه مونږ ملګرتیا نه ده کړې او مونږ دا مطالبه کوو چې دغه مسجد دی زموږ د دې ملګرو زر تر زره هغه دا مسله دی حل کړلی شي خپله ځمکه ده په خپلو پیسو جوړوي او په خپل هغه د خپلو منځونو دپاره او د الله د عبادت او بندګۍ دپاره یې جوړ